تازه پاکستان کې بله زوروره چاودنه. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا په شنګلۍ سیمه کې د چینایي انجینرانو د موټر پر یو کاروان د ځانمرګي برید په پایله کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید نن سه شنبه د مارچ په 26مه هغه مهال لمنته شو چې د چینایي انجینرانو کاروان له اسلام آباد نه د خیبر پښتونخوا ډاسو سیمې ته روان و. د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. همدا مهال په بل خبر کې راځي پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان په بلوچستان کې د دغه هیواد د سمندري ځواکونو پر هوایي ډګر د برید مسؤلیت بولوچ بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې یا د برید تېره شپه د 4 بریدګرو له لوري شوی او پاکستاني ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. پاکستاني پوځ بیا د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.